السلام علیکم دوستانو دی قل هو الله شریفی سیبل نمی سورة اخلاص ده د دې عمل د دې ور در سره شریک کوم چې لکور نه وزي دا وظیفه وکړي چې کور ته راځي تاسو څومره مقاصد چې و په هغو کې به تاسو تعالی کامیابی در نصیب کړي. دا د سورة اخلاص د قرآن شریف کوچنی سورت ده او ډیر طاقتور سورت ده او فدی کې د الله تعالی وحدانیت بیان شوی ده. دا صورت د دې ویر د دې وظیفه سي تاسو د کم مقصد لپاره وکړي ان شاء الله فغه مقصد کې به تاسو کامیاب سي. نو لہذا دوستانو د وظیفه هغه طریقه در سره شریک کوم پر هغه طریقه باندې وکړي ان شاء الله سل فصل کې تاسو حاجت به پوره سي، سل فصل کې به تاسو په خپل مقصد کې کامیاب سي. صرف او صرف دا وظیفه یو دیر سواره ویل کیږي. په دې یو دیر ویلو سره به تاسو په زندگی کې الله تعالی بدلون راولي. هغه انسان چې ډېر وخت حاجت نه پوره کیږي، هغه انسان چې ډېر وخت یا په کاروبار کې رکاوټونه راځي، هغه انسان چې ډېر وخت په یو مقصد فسې لګیا ده خو په مقصد کې د تعالی کامیابی نه ده ورکړي. یعنی په کم مقصد کې چې تاسو ډیر مهنت کړی کوشش کړی بغه باوجود تاسو ته کامیابی نه ده ملاو شوی. کچیرې دا وظیفه تاسو سره ملګری کوي او په هغه مقصد باندې شروع وکړئ ان شاء الله په هغه مقصد کې به تاسو کامیاب سي او خپل منزل ته به ډیر په اسانۍ سره ورسیږي. یعنی لکور نه چې تاسو وځئ د کور په دروازه کې یو دیر ځله چې تاسو د سورة اخلاص وظیفه وکړئ، لغه نه بعد چې تاسو په دې ورځ کې چې څومره حاجات لري هغه ټول پوره کیږي او په دغه ورځ چې تاسو لکور څخه د کم مقصد لپاره وتلی یاست په هغه مقصد کې به تاسو سر ته ورسیږئ، کامیاب بسئ. او څه چې په دغه ورځ چې تاسو غوښتل د څه لپاره روان واست هغه به الله تعالی تاسو ته درکړي. ځکه چې دا سورة اخلاص ده او په دې کې د الله تعالی داسې یو نوم مبارک پروت ده چې الله الصمد ده. الله الصمد ده هغه نوم ده چې امام حسن بصری رحمه الله یو کس ته ویلي، یعنی ډیر خلک داسې راغلي بعضو ورته د اولاد شکایت کړی چې اولاد نه لرو، ده ورته وایي چې الله الصمد وظیفه کوه یا د استغفار وظیفه کوه. داسې ډیر خلک مثلا یا د بارانه لپاره ورته راغلي یا داسې د روزي د تنګي لپاره ورته راغلي، داسې وظایف یا استغفار یا الله الصمد یا ورکړی ده. نو تاسو ته هم زه هغه وظیفه در کوم چې سورة اخلاص ده په هغه کې نغښتی الله الصمد هم پروت ده. ان شاء الله دا داسې بهترین عمل ده دوستانو. تاسو یقین وکئ، تاسو باور په الله باندې وکئ. کچیرې کم حاجت تاسو پوره کول غواړئ نو د دې وظیفې ورد وکړئ چې هر قسم ته مشکل حاجت وي هغه به پوره سي او چې هر رقم مشکل وي هغه به ختم کړل سي. او که یو انسان ته مثلا د نکاح مسله وي ان شاء الله ښه ځای به الله تعالی نکاح ور نصیب کړي په هغه ځای کې کم چې دی غواړي. یا د چا په کور کې کورنۍ جګړې وي هغه ختمول غواړي هم ان شاء الله الله تعالی به یې ختم کړي. کله ډېرې زمانې څخه د انسان په کاروبار کې ترقي نه راځي، کاروبار یې مخته نه ځي، په کاروبار کې رکاوټ پر رکاوټ نقصان پر نقصان تاوان پر تاوان وي، هم به ان شاء الله دا ټول رکاوټونه الله تعالی په خپل فضل و کرم سره د دې وظایفو په برکت سره ختم کړي. یا یو انسان په غلطو عاداتو باندې اخته ده، په غلطو شانو باندې اخته ده، مثلا یا په ناروا یا په نشه یا په یو داسې عادت باندې چې هغه ناروا عادت ته له هغه څخه خلاصون غواړي، هم به ان شاء الله د دې وظیفې په برکت سره الله ورکړي. یا یو انسان د قرض ور باندې د له قرضداري څخه ځان خلاصول غواړي او د ښه روزګار اسباب پیدا کول غواړي، هم به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ورکړي. یا مثلا یو انسان ته د نوکری مشکلات، د نوکری غواړي، مثلا جاب غواړي، وظیفه غواړي، ډیوټي غواړي، پیدا کول غواړي، هم به ان شاء الله په ډیر اسانه طریقه په ډیر اسان ترتیب سره الله تعالی د دې اسباب ورته برابر کړي
په هغه ځای کې به درته جاب نوکري ډیپټي میلاو سي په کم ځای کې سي دی غواړي. دغسې نور بې انتها زیاتو حاجتو لپاره مقاصدو لپاره د زړه د ارمانو د خواهشاتو لپاره دا یو بهترین عمل ده. طریقه یې دا ده دوستانو، اولین چې له کور نه وځئ چې په کم مقصد کم حاجت په څه پسې وځي هغه په خپل ذهن کې وساتئ. پر خپله دروازه ګیټ مثلا چې ستاسو هر څه پر هغه دروازه وتاس بس اولین ورته ودرېږئ، 1 واره دا توري ووایاست او له ځان سره دعا وکړئ چې الله په دې مقصد پسې وځم، د دې وظیفې د دې سورة اخلاص د دې قل هو الله شریفې په برکت سره په هغه مقصد کې ماته کامیابي را نصیب کړي، په هغه مقصد کې زما کامیاب کې او د دې په برکت سره زما حاجت را پوره کړي، د دې په برکت سره ما خپل منزل ته ورسوي، کم منزل کې چې تاسو سفر وئ. انشاءالله دا سفر به مو اسانه سي، په ډېر اسانه طریقه به تاسو الله تعالی خپل منزل ته ورسوي. دا وظیفه و دوستانو له نورو سره هم شریکه کړئ. پر الله مسپارم. السلام علیکم.